چې د اشنا د در ملنګ شي سړی، چې د اشنا د در ملنګ شي سړی، په تهمتونو باندې رنګ شي سړی. هغه یاري به څنګه رنګ نه راوړي، هغه یاري به څنګه رنګ نه راوړي، چې یار شي شمع او پتنګ شي سړی. شین سترګو نور اورونه مه وروئ، شین سترګو نور اورونه مه وروئ، ګورئ چې تنګ شي نو په جنګ شي سړی. ګرانو مینوالو سلامونه مې واخلئ په ادبي خپرونه پټلانو کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری معاذ صابر سره د خپل ګرانو ملګرو انعام الله نوید اقبال سره. نن مو دا ادبي خپرونه د اعظم بنیري دې ځای ته راوړله. نو راځئ مینوالو چې د دوی نه دوی ژوند په باره کې تپوسونه کوو، بیا ترې د کار خوند خبرې ریکارډ کوو، دا ستاسو سره شریکې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعظم بنیري صاحب او مینوال ته به څه وایي چې دا مینوال ته هم مزې والي او زموږ دا ناست ملګري هم وو. ډېره زیاته مننه کوم د هر څه نه مخکې، خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې یاره ستاسو نو ما تپوس وکړو چې یاره شاعر ملګری پکې څوک دی، نو تاسو یې چې یاره بیا هم داسې لکه ادب ذوقه ملګرو ضرورت دی موږ ته، موږ چې څه یو نو بس تاسو په وجه باندې یو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو د پښتو ادب سره دومره مینه لرئ. د هغې نه وروستو به درته یو قیطه ووایم چې د دې دور د مینې خو بس دغه یو رواج دی، د دې دور د مینې خو بس دغه یو رواج دی، پیسې را سره نه وي نو په څه به مې ګټلي. د دې دور د مینې خو بس دغه یو رواج دی، پیسې را سره نه وي نو په څه به مې ګټلي. ارمان دی چې په مینه کې هم دا انتخابات وي، ارمان دی چې په مینه کې هم دا انتخابات وي، داندلی به مې کوله اشنا ته به مې ګټلي. ارمان دی چې په مینه کې هم دا انتخابات وي، داندلی به مې کوله اشنا ته به مې ګټلي. او دغه یو غزل دی چې توبه توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري، توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري، د کار سړی مړه کړه چې سرکار ته سړی ګوري. او خبره د عمل د خیر د رنګ دی تک تور وي، خبره د عمل د خیر د رنګ دی تک تور وي، د ځینې ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري. او چې دا د مینتوب علامه نه ده نو نور څه دي، چې دا د مینتوب علامه نه ده نو نور څه دي، چې ټوله ټوله ورځې د چالار ته سړی ګوري. چې دا د مینتوب علامه نه ده نو نور څه دي، چې ټوله ټوله ورځې د چالار ته سړی ګوري. او د یو ساعت خبره وي کلونه پکې لګي، د یو ساعت خبره وي کلونه پکې لګي، په مینه محبت کې چې اظهار ته سړی ګوري. او که ځان زری زری کې خو چې خوله ور پورې نه وي، که ځان زری زری کې خو چې خوله ور پورې نه وي، په دې دور کې چرته د چا کار ته سړی ګوري. او انداز که د اعظم د شعر ویلو ډېر ښه نه وي، انداز که د اعظم د شعر ویلو ډېر ښه نه وي، د دې سړي په شعر کې د معیار ته سړی ګوري. ډېره زیاته مینوالو تاسو غزل واورېدو، راځئ مینوالو چې د دوی نور هم شعرونه یا غزلې ریکارډ کړو او ستاسو سره یې شریکې کړو. ډېره مننه. دغه د غزل څو شعرونه دي چې انسان د بل انسان په خپو کې سله راغورځېږي، انسان د بل انسان په خپو کې سله راغورځېږي، د دې نظام کاسبه خدایه کله راغورځېږي. او نظر ورته جولۍ کا او باڼه ورته سوکی کا، نظر ورته جولۍ کا او باڼه ورته سوکی کا، د سترګو دایرې له به په خپله راغورځېږي. او په تا پسې مې ګله د زړګي ستنې کږې شوې، په تا پسې مې ګله د زړګي ستنې کږې شوې، د زړه د باغ ماڼۍ مې مکمله راغورځېږي. په تا پسې مې ګله د زړګي ستنې کږې شوې، د زړه د باغ ماڼۍ مې مکمله راغورځېږي. او په لاره د همزولو سره ړنګه بنګه مزه، په لاره د همزولو سره ړنګه بنګه مزه، لړۍ لړۍ منګي دي د یو بله راغورځېږي. او اسمان چې کله مونږ ته د خندا په نظر ګوري، اسمان چې کله مونږ ته د خندا په نظر ګوري، قطره قطره شبنم له دې عمله راغورځېږي. او زما یار ته وایه دومره درد راله ښه نه دی، زما یار ته وایه دومره درد راله ښه نه دی، دا زړه مې بیا درزېږي د ګوګله راغورځېږي. او یو څو شعرونه نور دي چې تا
که مې د زړه په دروازې تصویر جوړ کړی دی، تا که مې د زړه په دروازې تصویر جوړ کړی دی، نو ما دې هم د زړه په آینې تصویر جوړ کړی دی. او ستا د غم از کمه خو ستا غم دومره بدنام کړم چې دومره بدنام کړم چې نن راله ساقي په میکدې تصویر جوړ کړی دی. او مخ خو د مکه د ستا سینګار ته حاجت نشته نور، خال دې په د پاسه د کعبې تصویر جوړ کړی دی. او راشه کنه دلته خو وخت تیر کنو قایل بشي، خلکو خو پښتون له بې پیدې تصویر جوړ کړی دی. او ما وی زه دې هیر کړم نو زړه ته یې لاس ونیو، وینا زه متاله مې په دې تصویر جوړ کړی دی. ډېره زیاته ګرانو مینوالو، تاسو د اعظم بونیری صاحب کلامونه واورېدو، نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي. انشاءالله په راروانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کېږي. چې چېرته مې نو الله م ښاد ساته، آباد ساته. لوی الله په امان.